سلامونه ګرانو ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دغه ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو د ایمیج په متن کې راولو یا هم ایډیټ پکې وکړای شو. تاسو به ځینې داسې عکسونه یا ایمیجونه لیدلي وي چې متن پکې ټایپ شوی وي. څنګه کولی شو چې دغه متن په مایکروسافټ وورډ کې ایډیټ کړو. طریقه یې درته په ویډیو کې ښایم. ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او زموږ پیج درسره هم فالو کړئ. د بیلګې په ډول دغلته یو تصویر لرم، غواړم چې دغه متن کې تغییرات راولم. نو راپسې مایکروسافټ وورډ به خلاص کړئ. کله چې دا خلاص کړئ بیا به راسئ د انزرټ مینو ته. کوم تصویر چې غواړئ دغه متن کې تغییرات راولئ نو هغه تصویر به مایکروسافټ وورډ کې انزرټ کړئ. کله چې انزرټ کړئ نو بیا به راسئ فایل مینو ته، دا به سیو اس کړئ. براوزر زه غواړم ډیسکټاپ صفحه باندې سیو کړم. د سیو ټایپ چې ده هغه به پی ډي اف ته واړوئ. کله چې پی ډي اف ته واړوو نو سیو یې کړئ. دا هغه تصویر ده چې پی ډي اف ته واوښت. بعد له دې نه به راسئ وورډ ته، کنټرول این یو نوې صفحه به خلاصه کړئ. کله چې نوې صفحه خلاصه کړه بیا راسئ فایل مینو ته، اوپن ته راسئ، براوزر ته. کوم په تصویر چې پی ډي اف ته اړولی ده هغه باندې به کلیک کړئ او هغه به اوپن کړئ. کله چې اوپن کړئ اوس تاسو کولی شئ چې په دغه تصویر کې تغییرات راولئ. کولی شئ چې دغه کې اوس تاسو تغییرات راولئ. ټوډے افغانستان یې بیخي لرې کوو. تاسو کولی شئ دې لږه بل شی پکې ولیکئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي دي، نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ.